طبقات اقتصاد کہ دا حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے چی دے مبارک پکل کور تطلو اور چی بیا براغو دا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر ملاقات کو دا ملاقات کو وقت کی بے معانقہ اکڑاو دا معانقی نباد بے دا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک لاسون اخبل کر دا حنین پر غزا کی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حنین پر غزا کی دا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سر موجود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک پیغمبر علیہ السلام مبارک سوئی شفارت کی وی اے دا خدا خوب پیغمبرہ زلر دا شفارت کم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد ترزویم دیو دے معاف کا ہوتا خوشحال شا دا حضرت عباس رضی اللہ عنہ خپل رائے داو چې د دوړو جهان سردار پزړه کې مخا مخا خفګان وي ځکه چې د مکی د فتح په ورځ باندې ابو سفیان ته په اسلام باندې مشرف شو او د دین وړاندې چې څومره جهادونه شوي دي څومره مقابلې شوي دي پدې کې به قیادت د ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ کمانډ بده کو د پیغمبر علیہ السلام په مقابله کې ټول چرته د ششاد او نادر بوي په بدر کې مو صرف دومره چې په عین موقع کې نور وو او د اوحد په جنگ کې ټول کمانډ چې کوم د ابو سفیان رضی الله عنه کړی دا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رائے داو چی دا دوڑ جہان سردار صلی اللہ علیہ وسلم مبارک با پرڑ کی تیگی لمن دی صحابہ کرام کہ دا خاصیت و یسرون علی انفسهم ولو کان بهم حساسا دا داغی خاصیتو یو بدبل با عزت خوشحالی دو مطمئن کی دو او خپل به نه خورل بل ورور ته چې کم دی ورکول د خپل ځان په غم نو د ورور غم نو ای کدا کمالات اوس مسلمان کدا کمال لاوي ورور دې په تو په ولګيږي خو چې زما کې ډمړ شي د صحابه کرامو مبارکان کدا کمالو چاغي به د ورور مسلمان په عزت خوشاله دلو او د ځان نه به چې کوم دی بل ورور افضل ګڼلو او دا به ویل چې زه دینا زما د ورور دي دا د حضرت عباس رضی الله عنه خپل رائے وا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته فرمایي وی حضرت عباس سے ستا سفارش منظور دی او زد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ خوشحال اور عظیمہ سمرا دعوت سمرا مخالفت و مقابلے سے زما کھڑی دا اللہ جل جلالہ نو ورتا عفو غواړم د دوړ جهان سردار او بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک متوجہ شو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ورتوی فرمائل کہ وہ عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان زما ورور دی د دې د اطمینان لپاره او ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ مبارک پاتې دو او د دوړو جهان سردار صلی الله علیه وسلم مبارک تی مبارک خپل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بدغه وخت کې په اس باندې د جنگ حالات دي په اس تور دي او خپل پریکات کې دي ابو سفیان ته ورپاسې د خپل مبارک ورته دوړ خپل کړی د دوړ جهان سردار انکار ونکو او ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ مبارک مننه ابو بکر بن محمد رحمت الله علیه دا پلویا کافر مجتهدین کې دي
طبقات ابن سعد کی را نقل کئیو ابو سفیان جو تنوی ادھر تقریر کو ویویل پخپل تقریر کی چې دا عادل باچا او دا عالم بزرگ لاسونه خkulawal دا سنت. عبداللہ ابن مبارک سے دیر لوی شخصیت تیر شوئے دی دیر واقعات دی دیر لوی سڑے تیر شوئے دی آئمہ کی. عبداللہ ابن مبارک سے براپات چی دو او وی فرمائل چی دا دین مخمو کچر توی دا دی سنتو دا جند کی دو دا دین ببلا موکنوی او لارو او داغا مبارک لسونی خل ابو بکر بن محمد رحمت اللہ علیہ وڈیر وڈیر اشخاص کی دی ولی علماء و اکابر کشمار دی او دے دا تلامیزو دا حضرت ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ دا جملے دا جنے دے وہی چیزو ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ دا ائمہ دی لوی کبار خلق دی علماء دی مجتہدین دی ویزد ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ خدمت کے حاضر شو چی حاضر شو ما پا مجلس کی ناس کی چگور ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ یو ملک دیکھ منتصرے دا واقعہ ما مفتی محمد شفیع سے با و جواہر الفقہ کی من بار بار وہی دا جسم واقعات بیانو دا مفتی محمد شفیع سے با و جواہر الفقہ کی چی حضرت دا محمد عابد سندی رحمت اللہ علیہ رسالہ ٹھول را نقل کرے ویزا ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ سرناسم چی فدی چی ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ راو چی ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ راو نو ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ ورپاتی دو او دا ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ تندے مبارک خل کو دا ابو بکر بن محمد رحمت اللہ علیہ روایت را نقل کئی وی ماورتی چی آقا تدا ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ سردا سی معاملہ کی ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ وی راتوی چی آو ما دا ابو بکر شبلی سر اگا معاملہ اکڑا چکم معاملہ ابو بکر شبلی سر دا دور جہان سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کریدا وی خوب وی نما چه دا دوارو جہان سردار صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ناستی صحابہ کرام ورسردی زم پا مجلس کے لئے ناستی ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ راو کرامو دا دوارو جہان سردار صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ تندے مبارک کل کو وی ماور توی چیا فدا کا دی و می یا رسول اللہ زمان مور و پلان دستان قربان شی دا ابو بکر شبلی سر دا سی معاملہ وی دا دوارو جہان سردار صلی اللہ علیہ وسلم مبارک را تأویل دا سو گوی دا ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ وی دا دوارو جہان سردار صلی اللہ علیہ وسلم مبارک را تأو فرمائلی چی ابو بکر شبلی دا ہر مانزن آباد چی من نباد فارغ شی دغا آیات مبارک ہوئی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ دا آیات ہوئی او بیا پما باندی صلاة و سلام ہوئی دا آیات مبارک ہوئی او بیا پما باندی صلاة و سلام ہوئی ندو صلاة و سلام دا محبت پا دیرنا کی دا سوکلی کسی با دا الفاظ دی چی صلاة و سلام ہوئی گورخا دا سوکلی کی دا مفتی محمد شفیع سے بھی چی ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ دا ہر مانزن آباد دا آیات مبارک ہوئی چی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ آو پما باندی ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ پما باندی بیا صلاة و سلام ہوئی پا محبت و پرمی
نو ابو بکر مجاهد رحمت الله علیه ابو بکر بن محمد رحمت الله علیه ته ویو ما هغه معاملې وکړه چې کومه معاملې د دوه جهان سردار صلی الله علیه وسلم مبارک دا ابو بکر شبلی سره کړی دا څوک دي دا ائمه دي نو دا معلومه شو چې د دوه جهان سردار صلی الله علیه وسلم مبارک لاسونه دا دغه خصوصیت نو صحابه کرام یو دبل دا د دې خصوصیت نو دغرنګ ائمه علما مجتهدین امام مسلم شریف چې کوم د چا تصنیف دی په طبقات مثال کې لګي چې امام مسلم رحمت الله علیه د امام بخاری رحمت الله علیه ملاقات تلاړو په پهله ملاقات کې د امام بخاری رحمت الله علیه تندې خپل کو دا څوک دي دا خلق دي امام مسلم د مسلم شریف چې کوم د مصنف دی او امام بخاری اصح الكتب بعد کتاب الله الصحیح البخاری امام مسلم را پاتېږي او د امام بخاری رحمت الله علیه تندې چې کوم دی نو دا خولي او په یو روایت کې راغلي چې تندې او خپي ول دواړه خپل کړلې چې تا د حدیثو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دی خدمت کړې دي او حقیقت دا دی چې ډېر خدمت شوی دا څوک دي دا زمونږ د امت ائمه زمونږ د امت مجتهدین زمونږ د امت اسلاف زمونږ د امت علما زمونږ د امت اکابر دای چې څومره خدمت کړي د دې دین لپاره د دې لپاره کړي چې اشاعت د توحید شي د الله جل جلاله د وحدانیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د رسالت په دنیا کې ظلمات تیاری بدعات رسومات دا ختم شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکنا صحابه کرامو د دوه جهان سردار صلی الله علیه وسلم مبارک لا سنا د دوه جهان سردار صلی الله علیه وسلم مبارک پی د دوه جهان سردار صلی الله علیه وسلم مبارک تندې دا خپل کړی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ممانعت نه دی کړی صحابه کرامو د نور مرګرو صحابه کرامو لا سونه چې کوم دین خپل کړی دي صحابي ممانعت او مخالفت نه کړي دغه رنګ تابعینو د صحابه کرامو لا سن خپل کړي دي صحابه کرامو مخالفت او ممانعت نه کړي تابعینو د خپل منځ کې یو تابعی د بل لاس خپل کړي دي مخالفت نه کړي مجتهدینو ائمه یو د بل لاس کول کړي او هغه تنکیر نه کړي امام مسلم رحمت الله علیه د امام بخاری رحمت الله علیه تندیخ کول کړي خپل کړي دي هغه مخالفت نه کړي